دی د علم خدمت کړی دی. دا اسانه خبره نه ده. خلک وایي مولیانو څه کړي دي. مې لکه که پټې اړول غواړي هغه چل نه راځي، که ګني کرل غواړي واقعي دغه چل مولیانو نه دی کړی. که تجارت وی نو په دغې مولیانو نه پوهېږو پې. او که دا وی چې دا ښکلې عقیده امت ته رسولې نه ده نو دا دروغ وی. که دا وی چې د حضور پاک اخلاق یې ما ته نه دي رسولې دلته هم دروغجن کېږي. که دا وی چې د پیغمبر د ژوند نقشې ما ته نه ده را رسولې دلته هم دروغجنې بیا. د رسول الله مبارک د زندګۍ ټوله نقشې ما ته را رسولې ده او خوارې یې ډېرې زیاتې کړې دومره چې د حد نه وته. زمونږ امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت الله علیه د امام صاحب په خاصو شاګردانو کې دی. یو ځای کې به د حدیثو درس کاو، نو هغه بل کلي کې چا ورته وی چې صاحب دلته مونږ له راځه مونږ ته هم درس کاوه. امام محمد صاحب ورته وی چې ما ته دومره فرصت نشته، زه خو دلته د حدیثو درس کوم. وی مونږ به دله یو اعلی اسوالو او تا به په ډېر زر را رسئ او زر به دې واپس رسئ، خو دلته هم درس کوه هلته هم درس کوه. امام محمد صاحب مجبور که چې زه خیر دی ټیک ده، دوه دایه به درسي او فایده به مخلوق ته ډېره ورسي. هسې یې والا واغېست. امام شافعي صاحب راغی امام محمد صاحب ته وی صاحب ما ته لږ غوندې حدیث شروع کړه او درس راته شروع کړه، ما ته څه وښایه. امام محمد صاحب ورته وی نه، وی هلته چې خیم هلته کښېنه، یا هغه بل کلي کې خیم هلته کښېنه. وی نه صاحب ما ته ځان له څه نوي څیزونه وښایه د هغې درس او د دې درس نه علاوه. وی دومره وخت را سره نشته. دې وخت کې امام شافعي راکوټې چڼې چې تاسو ورته وایه پوټې نه دی. امام محمد صاحب ورته وی دومره وخت را سره نشته. امام شافعي صاحب ورته وی وخت به ځان له زه پیدا کړم. امام محمد صاحب ورته وکتل وی ځان له څنګه وخت پیدا کې، ټیم کم دی دلته درس هلته درس او په لاره مزل. وی صاحب زه ځان له وخت وښکېږم خو ته اجازت راکړه. وی کم ځای وخت وباسې؟ وی ته چې د دې کلي نه هغه کلي ته ځې او بیا واپس راځې نو زه به په دې لاره ستا د اس واګي ونیسم د سره منډه به وام دې وخت کې راته ښایه. امام شافعي رحمت الله علیه د علم لویه عصا د امام محمد صاحب نه په تلو او په راتلو کې زده کړې ده. دې طرف نه به روانو او واپس چې به راته هغه به لګي حدیث به یې ورته ښودل او ده به اورېدل. د 14 کالو په عمر کې د امام شافعي صاحب نه خدای پاک عالم جوړ کړی دی. 14 کالو په عمر کې دا خوارې کړي دي. دا آسان کار نه دی. زه اکثر وایم باباجي به زمونږ خبره کوله، وی یو ډمې زوی ته ډمتوب چل خاو، نو هغه هلک چل نه زده کاو. نو دا ډمه ورته وایي وی سم شه چل زده کا، ګنې په داسې غم به دې واړم، په داسې غم چې تر مرګه پورې به ته خلاص نشې. په داسې غم به دې واړم چې تر مرګه پورې به ته خلاص نشې. نو چا ورته وی دا څه غم دی؟ وی طالب کومې علم پې زده کوم. نو وی دې نه سړی نه خلاصېږي. وی نه چې کله دې طالبي نو سار به سبق وي د شپې به ګوري، چې وی نه ګوري خو سبا استاد ته تپوس کوي شرموي. واقع چې رښتونی طالبي ابه ټوله ورځ د کتاب نه نوزګارېږي چې رښتیا طلب د علم کوي. او چې کله استاد شي نو بیا به مزګار ورځ نه، د ورځې به طالبانو ته ښیي او د شپې به وله ګوري. حقیقت دی د علم نه وزګارېدل نشته، قطعا د علم وزګارېدل نشته. ما ته مخکې ورځو کې یو سړي د مردان نه ټلیفون وکړ، ما ته یې وویل چې یاره زما یو کار دی، زه درځم چې ما سره کار له لاړ شي. نو ما ورته وویل چې بچې زه خو نوزګار یم، زما خو ډېر فارغ نه یم، که څه کار دی جمعې په ورځ راشه سار کې وزګار یم او زه خو نه یم فارغ. داسې وایي ته نه یې وزګاره؟ تعجب یې وکړم، مې نه زه نه یم وزګار. نو ته څه کوې؟ د هغه دا خیال و چې جمعه کې د جومات کې امامتي رو، بس بیا به بشیر جان سره یې ګوته نیولې او ګرځي به ورسره وزګار به دغسې ګرځي.
او کنه بس امامتی را خو ما سار نماز پخینه پورې ډېر لوی ټیم دی پکې نو ته څه کې مې که زمانه خبر شوې کنه توبې به وباسي دغه یو مدرسه کې بیا بلې د کلي غم خاده او پختن رانه پاتې دا درس د لاسه نو حقیقي واقعي چې سړی دین زده کوي او دین خی د اوزګار اروز بني بالکل به اوزګار اروز نه زمونږ باباجي چې کله بیمار شو درس یې پرېښود نورې کولی نه شو نو زه سعودي نه مې تللی وم نو هغه ماله امام د کعبې مبارکې عبدالله ابن سبیل هغه وخت کې د حرم دواړو حرمینو مشر امامو امام الحرمین او د بیت الله امامو نو هغه سره ملاقات شو نو هغه ماله یو څو کتاب راکړل یو کتاب چې نو هغه مغنی د ابن قدامه د امام احمد ابن حنبل د مسلک کتاب دی اولس جلدو کې دی او بل د ابن تیمیه رحمه الله فتاوا ده په 10 جلدو کې امه راوړل یقین کوه که اوسه پورې ماغه پوره لانه ده کتلې مې د خو ځای په ځای ټوله سر اول نه اخره پورې نه او زمونږ باباجي به ورته ناستو نه به کتله نو دا 11 جلد کتاب یو او 10 جلد کتاب دا بل دی د اول نه اخره پورې کتلی دي د هر کتاب په اول باندې په دې سر خپل لیکلم کړی دي د دغه نه پته لګي چې د اخره پورې کتلی دي علم نه اوزګارېدل نشته او د علم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای نوم العالم عبادت چې د عالم خوبم عبادت دی دا حدیث الفاظ نه دي ښه دا ما چې کوم دا الفاظ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دي خو مفهوم دی د حدیث مفهوم دقه دی چې د عالم نوم العالم د عالم خوب د عبادت دی کدی اودشي او د خوب ورځي د ستړی دی د ځان دمه کوي څه د ځان دمه کوي چې بیا به کتاب راوالم او سبا به طالبانو ته بیا سبق یم ستړی شوی یم نور ټینګېدی نشم نو دا خوب یم رب العالمین په عبادت کې شماري عالم ډېر ډېر برکات دي زما وروڼو او علم ډېر د قدر سیز دی او زموږ علماو دې ته نه دي کتلی زموږ امام بخاري رحمت الله علیه هغه فرمایي وی ما چې دا حدیث د نبی علیہ السلام زده کول نو ما په یو بادام او په دو بادام او یو شواروز گزاره کړې ده په یو بادام او په 2 بادام سو گزاره کولی شي زموږ مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د دارالعلوم حقانیه مشر زموږ استادو او چې کله دارالعلوم دیوبند ته لاړم داخله مې اغشته سبق مې وی نو داخله بنده شوې وه زمونږ د داخلي خپل ټیم چې دې ټیمه پورې که څوک راغی نو داخله به ورکو که رانغی بیا به نه ورکو داخله بنده وه زه خو دې نه تلم نه ښار نه پېښور نه هندوستان ته دیوبند ته وی ډېر پریشان وم وی چې پریشان وم نو یو هلک راته وایي چې ملګري ولې خپې ما وی یاره رالم او داخله بنده شوې ده نو چې داخله بنده شي ډوډۍ لنګر بیا نه ورکوي او هندوستان کې خو د وظیفې رواج هم نشته دلته خو د وظیفې رواج د خلک په کوڅو کې وظیفه غواړي دا رواج هلته شته نه وی پریشان وی ما ته وی چې په نیمه ډوډۍ دې ګزاره کېږي او داسې لږه غوندې ترکاري ما وی بالکل به پې وکړو وی به دې جومات کې بستره واچوه او طالب دلته غرمه او ماښام لږه غوندې ترکاري راځي او طالب نیمه روټۍ راځي ما یې وشو بستره مې جومات کې واړوله د مدرسې په جومات کې ځکه لنګر بندو او دغې هلک به ما له هره غرمه او هر ماښام نیمه روټۍ راکوله او لږه غوندې پوټې ترکاري به یې راکوله کال خلاص شو د سبق ټیم پوره شو د خلاص وی ما دا غالک نه تپوس وکړه چې ملګري ته د کوم ځای ټول کال دې ډوډۍ راکړه او ځان دې راته ونه خاو وی زه د بنګلادیش یم بنګال چې ورته وایي ملګري تا چې دا ډوډۍ راکوله دا نیمه دا د کوم ځای نه راکوله او دا لږه ترکاري د کوم ځای نه راکوله وی هغه راته وی چې
چې پتا مې له خپه شو علم پسې راغلی نو مال د مدرسې د لنګر نه یو ډوډۍ مقرر وه او لږه غوندې ترکاري وه نو خپله مې د سره نیموله نیمه مې پتا وخوړه نیمه مې په خپله وخوړه او هغه ترکاري به مې نیموله نیمه مې پتا وخوړه نیمه مې په خپله وخوړه داسې به څوک وکړي زه یم د هغې بنګالي هر څوک چې دی اوس به یا جمدي وي یا به مړي ممکن د مړ به د هغه به په جنت کې څومره لوی مقام وي چې د هغه په نیمه ډوډۍ او د هغه په 2 قاشوغې ترکارۍ خدای پاک شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب جوړ کړ څومره لوی سړی ته خدای پاک جوړ کړ